قدرمن عبدالرازق یم او په دغه ټایم باندې سهار وختي په وادي تیرا کې موجود یم د کوم اکوخیل ایریا ده د غره نه مخ ونرسي چې هر غر دی خو دای ته ویلی شم چې دا باونډري لاین دی باونډري کراس کول دي دغه غر چې کراس کوم هغه سایډ له اورکزۍ ډسټرکټ دی او په دغه سایډ باندې د موږ سره ډسټرکټ خیبر دی اکوخیل کوم پروت دی او بیزوټي چې کوم اورکزۍ دی هغه پروت دی په هغه سایډ باندې دلته مشمون چې کوم دي ډېر زیات موږ وکتل چې په دا غره باندې مزل کوي او دا غره باندې د خلک هم موږ وکتل چې درومي سم مشکلات دي دغه قوم لا دغه سټوډنټونو لا یا دغه شونه نورې څه مسلې دي په دغه قوم کې کوشش کوو چې پوسټ وکړو او د دغو خلکو چې کوم مشکلات دي د دغو خلکو چې کومې مسلې دي هغه د سکرین په سطح باندې کتونکو لا وښیو واقعي په کوم اکوخیل کې ایم ان اے کور کړی دی که نه دی کړی د ضلعي انتظامیې څه رول دی څه کردار یې دی تر اوسه پورې څومره ترقیاتي کورونه شوي دي او څومره ترقیاتي کورونه نه دي شوي سیاله خو یې مو ډېره خاطو شوه خو د ماشومان ماشاءالله ډېر تکراري ځکه چې دا یې چې مونږ هره ورځ 2 ګنټې 2 نیمې ګنټې په دل مزل کوو والا چې د سکرین په سطح چې کوم ملګري ګوري زه خو دغو له شاباسۍ درکوم مونږ به دغو ماشومانو ګلالو سره خبرې کوو چې څه په دا غره باندې دا ماشومان څه مجبوره دي چې ورته سکول لسي کم ځای له سکول لسي نو دا ماشومان موږ ګڼو بچه درته ووایه چې چېرته روان یې زه سکول اورزګوله روان یې څه دلته په اکوخیل کوم کې سکول نشته نه یو شډاله کې دی هغه دیوالونه یې چې نشته خراب دی او تاسو څومره مزل کوو هلته موږ 6 کیلومتره مزل کوو او تاسو په څه ټایم راوځئ کور نه موږ کور نه په 6 بجې کور نه په 6 بجې راوځو په څه ټایم باندې سکول رسېږو سکول 6 نه اوله 9 بجې رسو څنګه راوځو په غره باندې بره زه سکول لته کوم سکول لسې ورزګوله سې او دا څومره مزل دی غوښنه چې تاسو کول نه راو 6 کیلومتره دی خو کیلومتره دی درته وایي بچی چې تاسو په خپل قوم کې سکول نشته نه یو شډاله کې دی خو هغه ټول دیوالونه خراب دي ښه او تاسو څه وایئ تاسو خپلو مشرانو نه څه غوښتنه کوئ ام پي خو تاسو کوم دی که نه چې موږ دلته خپل سکول جوړ کړي ښه سکول جوړ کړي بچی کوم ځای ناروغ دی زه درس ورزګو ته ښه درس نه چېرته روان یې ورزګو جنسي ته سکول له ورزګو جنسي له سکول له دا خو ته 9 کیلومتره سفر کوې دا څومره ګنټې جوړېږي یوه روغه یوه نیمه ګنټه مزل کوو یوه روغه یوه نیمه 2 نیمې ګنټې مزل کوو یوه مخام بله مخه 15 ګنټې مزل پیدل کوي او ته لا دلته تاسو خپل سکول نشته دی دلته اکوخیلو کې موږ په خپل قوم دی سکول نشته دی موږ دغه ډېر تکلیف کوو چې نورو قومونو کې څنګه کورونه شروع کړي چې داسې موږ هم کور وکړي سکولونه جوړ کړي زه ورزګو جنسي ته ځم ما هکې له 2 غرونه دي او څه شي له روان یې سبق ته څه له دلته اکوخیل کوم کې سبق نشته دی دلته کې نشته دی چې وایي نه بیا څه له په پردي قومونو له موږ چې کوم دی تعلیم خلک دی هغونه تاسو څه وایئ څه مطالبه کوو موږ بس دا مطالبات کوو چې موږ هلته کې خپل سکول منظور کړي اوس موږ پردي قومونه ته نه ځو هلته کې چې موږ هلته کې پردي قوم ته لاړ شو نو موږ ته هلته کې مجرو په نظر کوي چې دا ته پردي قوم والا راغلي دي ورزګو له په موږ پرې خندوګانې کوي م ام پي دی بس موږ قوم دی دا نه ډېر شکریه ادا کوو او بس چې څنګه د نورو قومونو کې خلک هر یو چیرمین خپل مشران وي د هر قوم کې خپل سکولونه جوړوي نو موږ چې کوم سکول نه منظور دي دا ډېر تر سره جوړ شي څه بچې ته روان یې په دا غره په سایډ باندې دا خو داسې په داس خیژم او سنډاپال ورته ویې دښته ووړم او ته پیدل روان یې څه له ګوډي مو سره نشته سړک نشته سړک مو نشته نه ښه بل دا چې د ماشومان د تو سره ورسته روان دي مخکې ماشومان روان دي ګورنمنټ سکول دا چېرته په کوم سکول روان دي دلته سکول دا لار په مشتیو کې سکول دی غلا سي ویره ورغزوله وړي نو څه لا دلته په اکوخیل کوم خپل سکول دلته نشته خپل سکول نه منظور شوی نو ته څه غوښتنه کوې ته څه وایې چې یاره دا بچین داسې غټ شي که نه مې دا غوښتنه کوو چې دا که فکر یې نیکماله شي وسړي شي وتعلیم یافته شي او دا په دفترو کې کورونه کوي په یوه سکول کور نه شي یا چې نور سکول نه نوردان جوړ داران جوړ شي بلدان جوړ شي دا خو ډېر قوم دی که نه او د روډ په ولې سره څه وایې روډ کا فکر یې دلته شته خو پوخ نه دی
مو د مو نشته دغه ادارې نه بار دی مو بیا نشته ام پی ایس په ډېر کورونه راون کړي د خلک یې کنه په کوم نو تاسو یې ام پی ایس کور راون کړی نو روانوي دی روانوي به روانوي به چې تر ونی درته وای زه سکول لا روان یم اور او رکوسوره ځلې دا کم زره چې دا کم غره سایډ باندې مونږ ویلوړو دا کم زره دا کومه کا خیل د درس جمعه ادار جماعت پوز غار دی درته وای چې څومره مزل کوي څومره مزل کوي تقریبا 5 کیلومتر مزل وي او دا زنه موږ تقریبا سبا شپږ بجې وځو هلته 8:30 رسیږو چې تر ونی زویر ورغځي چې تاسو درمون سټوډنټ سکول یې ماته څو کلاس کې نه 10 کې 10 کلاس کې سره دلته زمونه بعد یا وطن بعد سکول نشته وطن نه به خو څه کوي چې لکه نرسنګ نه وخت تر فیف پریم نشته په کومه کافل کې سکول نو سکول نیمو طرف نشته لري نو د خلک چې وی چې بي خپل دومره کورونه یو کړو ډیس ور روان یو انتظامیه ور روان دا د دربوږي خلک البته غلي وي خو موږ کومه په خطر نه غلي بار ملک دین خیل کم بار خیل څخه کې خډیر کورنه او کلمنو داسې غنا خو موږ کومه په خطر نه غلي نه پور کړی اول کته وګورې موږ د روډونو وخت د روډ په طریقې لري مړه دا های سکول چې د ډیر ضرورت دی یاره مو پیانه خدای مطالبه کوي چې موږ کومه په خطر کې اوسه پرې ته خبره مې وکړه چې نرسنګ ته پیپ پر سکول نشته نو مطالبه موږ دار چې موږ کومه په خطر کې د سکول جوړ شي دا موږ لاول د مشرومان چې وګورې کنه تقریبا 15 شپږ کولو دا اوسه مړه په دا سوړه کې سبي وخت د یو خونه کې څوک څه کوي مشرومان روړي و د سوړه کنه ډېر زیات تکلیف دی نو سکول نشته موږ د مطالبه چې سکول دی موږ کومه په خل کې جوړ شي طالبا خدا دا چې موږ ته د اول سکول جوړ شي یې ځکه چې سکولونه په ډیسټریکټ نه کومه په خل کې سره شته نه دی وایسه با چې درونی دا پیدل چرونی نو دا خبره مشچو ملي ده تو پوه شو یاسو بیماران د هسپتال لم چې دلته موږ خپل سہولیات نشته درته وای چې عمر مسمره دی عمر خو داسې شپېتو لا ورتري دوه کال شپېتو کوله کې تر دا وای چې تاسو په دا خپل کوم کې سکول جوړ نشو سره چلا نو څه خبر چې چلا نه جوړیږي بس مینه ګوندو چې وټل لرو شي چې دا وټل لرو کړه و داسې بدل وطن ولا و داسې بدل ولا و بیا یو ټایم نه اوس د مشمون چې کوم ورغزوی جنسله وړي او د اكو خل کوم سکول نشته نه چې وای نه سلا به ورزګولات لا په وره کې روان وي په یخ کې روان وي او مشمون وي او ګرنګي او ځونه به یږي او تکلیف وي ته خو بس روان وي خلک چې سکول منظور شوی اكو خل کوم لا د خپل سره سوي نو دا په کور دی چې دا اكو خل کوم کې جوړ شي او مسولدا سزوي کې جوړ شي چې مو منځای وي چې لار او عبارت تکلیفات ته نه وي لکه د دار جماعت یو بل زوی دی پوه شوي چې د مشمون پکې مو سبق وي چې د تکلیف نه و د سوړه نه و دغه نه بچ او خلک خو یې چې دې سب ډیر کور ګروپ اكو خل کوم نو نه لري دا د مخه وی چې دا کور مو کړای دی چې نیو منو یو شایم نه لري به البته کړی وي په کو خل کوم کې نشته دی یو شایم نشته دی نه سکول شته نه بجلی شته نه هسپتال شته دی مو ته ټول شي نه ضرور دی خو مو سه یوم نتنن پر نشته د وبو تکلیف د کسر خاري روان کړی دی دا کومه دا وجزون نوري و بیا په کلی لوري پوش دا اسنه زونه لري کسر غړي وجزون په دی هغه غوینه نوري دا ته وکړه خلک به وي چې موږ په هغه باندې وبرولو په خورنو باندې وبرولو نن هم هغه خار دی چې د ملګری سره دی او خار د مخکې دی او دی پسې دی دغه علاقې د اوبو ډېر مشکلات دی که نه اول خو موږ د خپل مشرانو نه دا ډېره ګیله کوو که نه موږ کله هغو ووټونو باندې جوړېږي که نه د هغو لپاره بیا موږ هلې ځلې کوو که نه او بیا د هغو نه وروسته موږ سپورټ کوو چې موږ هغو ته کله خپله ودا میلاو شي بیا یې موږ د خوار غریبانو هغه وکړي که نه خلک خو وایي چې ام پي ایس ډېر کور ګروپ اکو خل کوم کې بس وراره که داسې حساب دی که نه چې موږ په خپل اول خو په ټول خیبر ایجنسي باندې دا فخر کوو چې الحمدلله موږ خپل ام پي ایس شفیق صاحب او داسې بل اقبال صاحب که نه دا په خپل ایجنسي له ډېر کورونه کړي خو د موږ کومه کاخیل چې کوم دی دا په نورو قومونو کې ډېر وروسته پاتې ترقۍ نه که نه لکه ایمون دا مشران دي حقي جوړېږي شفیق صاحب ته دا ایمونږ فیل دی چې پهله په د خپل قوم باندې نظر وکړي دا خو یې ورکزو جنسي له سیمونه ډېر د افسوس مقام دی چې مونږ
پهله خپل قوم په خپو باندې ودروو که نه وایي ترکیې په مخ وړاندې روان شو دا مونږ ډېر د فخر خبره ده نو د موږ په قوم کې الحمدلله موږ دغې خبرې ډېر فخر کوو چې د ډېرو مودونه فاست د الله په موږ راخه وکړه چې موږ خپل قوم MPA جوړ کړه په دا موږ په نورو قومونو کې ډېر په فخر سره خبره کوو چې موږ د خپل قوم MPA جوړ شوی دی خلکو ډېرې ویناګانې کوي په هر ځای کې چې کینې شي MPA شفیق دی اکو خیل قوم دی او ډېر زیات کوري اکو خیل قوم دی بس شکر الحمدلله فخر پې کوو په چیرمین یې کوو په MPA یې کوو په دواړو باندې فخر کوو خو دا راکور نه شوی لکه په نورو قومونو کې چې راکور شوی دی شته نه سکول شته نه په دا درس کې نه په دا درس کې شته نه ویره د لولو کې کتاب ټوله کو خیل کې نشته دی او دله جان سیلا چوړې خډیر دی بار چوړې خډیر دی مې په کو خیلو کې نشته دلته ډیر ضرورت او نور دا کسان د روشي دا څوک می کنه چې تا د کور کړه یا څه داسې سره کو بارو کې یا بل شي باري کې بیا د روشي دلته دی وکس په خپل د کوم ځای نه روان یې او چېرته روان یې موږ خو یې درس ته روان یو دا اتیا کاله وشول چې نه اوبه شته دی و نه سړک شته او نه سکولونه شته دی موږ په تابو برباد شولو و ټول په پردو جنسۍ کې سکولونه یو و د شي دغه د مصر نشته د سنامې دي چې چېرې د موږ او په دا خره باندې اوبه راوړو مشران د راشي دا د اوکسي کادر یو ګاز دوی مې ته جوړ کړی په اوسه پورې که نه او په دروغه باندې وایي چې یا څه مې ته وکړو کومې وخت اوبه مې وکړلې شی نه یې کړی په اوسه پورې په اتیا کاله دغه د ما وشو اوټونه پسې اچوو و ځان دپاره کار کوي و د وام دپاره هېڅ شی نه یې کړی دی موږ مشرانو و ټول چې کوم دی که نه بس ته څه وخت نه کوې د MPA نه MNA نه یا دغه نورو چې کوم خالص سرکوري خلک دي موږ ته دا وخت نه کوو که نه چې موږ د اوبه ډېر غټ تکلیف دی سکولونه راته دی د سړک راته دی د هر شي راته دی والا چې په اوسه پورې موږ نر و ښځې په سر ګاډي راوړو د لرې ځای نه و ټول بس دې ته موږ دعاګانې کوو داسې چې خدای ته نیک عمل دله ورکړي چې چېته د موږ د تکلیف وکړي اوسه پورې د موږ د دوی نه نه دي خوشحال شوي ده نه دي روزي شوي دا راته وایه چې په کومه کو خیل کې څه ستونزې دي درته عبدالرزاق بی که ستونزې واخلم دلته نو زه ویم چې ته بیم وایي چې دا څنګه چلی که مونږ د سکول نه واخلو تر اوبو پورې د دومره مسالې د مونږ تر اوسه پورې یوه مسله نه حل شوې د مونږ که د روډ مسالې واخلې ته خپله هم کتې د کیمرې په نظر باندې بیا هم وګورې وبرې ګرځو اوس خو ماشاءالله څه تعریف وکړلو ویجټ کې بالکل دغه ویلو کې د مونږ د سکول مسله ډېره عامه مسله د مونږ د سکول چې د مونږ بچي چې کوم دی په کیلومیټرو باندې درومي نو هغه پیدل ونیسي هلته سکول چې کوم دی ایجنسي مطلب خبره ایجنسي کې ورته یو ورکزو ایجنسي د تعلیم حاصلول دا چې په کوم ځای کې ویلوړ یو دا کوم ځای دا لګي دا د ورکزو ایجنسي او د خبره ایجنسي چې کوم باټو دی نو څه مطالبه مو د کوم د خپل مشرونو نه د MPAs نه MNAs نه د مونږ د MNA نه او د MPA نه مطلب د تحصیل چیرمن نه مطالبه هم دا وه چې یاره د مونږ بچي د مونږ د افریدي قوم لپاره لکه د شرم خبره هم دا وه چې د مونږ بچي چې کوم دی یو خو قوم کرس کول وي یو چې کوم دی ایجنسي بدلوي ته د تعلیم حاصلولو لپاره نو الحمدلله د مونږ نمایندګان شته د مونږ ته پور چې یو سکول مونږ ته خپله وشي چې د مونږ د بچي د تعلیم په کوم خپل قوم کې حاصلوي د مونږ د قوم MPA دی مونږ په باندې فخر کوو خو چې کوم کور په دغه نورو قومونو کې شوی دی په نورو افریدي کې شوی دی د مونږ قوم ته د هغې په نظر باندې هېڅ کور مونږ ته نه شوی ځکه چې ته خپله باندې کسې چې د مونږ بچي په کیلومیټرو باندې درومي او هغه تعلیم بل ځای کې حاصلوي اوس یو سکول شوی دی د مونږ په قوم کې هغه باندې هم سره نظاره ونه شوي مطلب د نورو قومونو نظاره ونه شوي دا باندې افریدي قوم ته پکار دي ویزټ ته وکړي د علاقه ضلعي انتظامیه د راشي مونږ د علاقه وګوري که د علاقه کې نو حقدار مرۍ کوي د خلکو د مونږ په بچو باندې د رحم وکړي مهرباني دې وکړي د افریدای قوم دا دې وګوري د علاقه وکړي د مونږ د پسماندګي دې وکړي مطلب که د مونږ قوم یې حقدار نه و نو مرۍ کوي که بیا د مونږ قوم یې حقدار و نو په دغو ماشومانو بچو باندې د رحم وکړي چې کوم تاسو وکتلو په دا سورس به په وختي کې په دا سوړه کې مطلب بلې ایجنسۍ راوړي د تعلیم حاصلولو لپاره دا د مونږ د افریدي قوم لپاره لکه د شرم خبره ده او لکه شرم خبره دا د کوم اکو خیل مشران وسره طلبه چې هغو تاسو له د خپلو ستونزو په حوالې سره د خپلو مشکلاتو په حوالې سره خبرې وکړې ډېر خلک دا وینا کوي چې د موږ په قوم کې د 70 سال نه د 80 سال نه چې کومې ستونزې را روانې دي مشران موږ وګڼول چې موږ اتیا کاله عمر دی خو تر اوسه پورې دلته د موږ نمایندګان چې کوم دي د افریدي قوم مشران چې کوم دي د موږ ضلعي انتظامیه چې کوم دو دومره توفیق
خدای نه راورکړی چې هغه راشي او دلته یو سرپوري سکول جوړ کړي د دغو ماشومانو چې کوم اورکزۍ له 8 کیلومتر او د لرو علاقو نه چې کوم خلک رسي تقریبا 9 کیلومتر سفر کوي. د دا سره سره دلته سیاله مو هم وخت کېږي ځکه چې دا غار دی او په غره کې ختل خو موږ پیله ځل دی او ماشومان خو الحمدلله او د خلکو سره عادت دي، خو بیا هم کوشش کوو چې دا پیغام در ورسوو. دلته خلکو دا وینا کوي چې ایم پی ای د موږ د قوم دی، چیرمین تحصیل چې کوم دی موږ د قوم دی، موږ به فخر کوو. خو دلته په نورو قومونو کې په تیرا کې په نورو ځایونو کې چې څومره کور شوی دی د بدقسمتۍ د مرغه دومره کور دلته اکوخیل قوم نه دی شوی. دو دا وینا کوي چې په کوم اکوخیل کې صرف یو سکول دی چې هغه ویلی شي ګورنمنټ پرایمري سکول ګلمیرون کلی، خو هغه هم په تیر کال کې د مکې ښکار شوی و، پکې د مکا شوی او بلاست شوی و، نه دیولونه شته دی نه کمرې د کور دي. هغه بین د سکرین په سطح باندې تاسو کوسو چې دغه سکول څه حال دی. خو بیا هم دا قوم خلک د قوم بچي طلبه په خپل مشرانو باندې فخر کوي او دا وایي چې دلته کوم سکولونه رسي، دلته کوم روډونه رسي یا دلته کوم نور ترقیاتي کورونه رسي، موږ انشاءالله امید لرو چې هغه به د موږ قوم لم کېږي. دا خلک یوه دا هم وینا وکړه، مشران هم یایي دلته د موږ سره چې کوم نماینده دی بلدیاتي زعفران به دا خبره وکړه چې دغه خلک ته راشي ویزټ ته وکړي دغو علاقو، انتظامیه دی دغو علاقو ویزټ وکړي، دغه ماشومان دی وګوري چې په کوم په غره باندې خیږي چې یاره دلته د موږ له د ترقیاتي ضرورت نه وي، موږ له د پروجیکټ ضرورت نه وي، موږ له د سکول ضرورت نه وي، نو بېشکه موږ له د څه شی مه کوي، بیا هم موږ په خپلو مشرانو باندې فخر کوو.